السلام علیکم افغانستان لمر ماښام له نجیبې سره و له ما سره عناب جان هم په دې خپرونه کې ده. عناب جان خوش آمدید. تشکر، زنده باشین نجیبه جان. سلام بر شما و تمام بیننده های عزیز. خدا کنه که روز 12 رمضان هم به خوبی و خوشی سپری کرده باشند و امروز بازم هستیم همراه میمانای خیلی خوب ما، اطفال نازنین و همچنان هنرمند خوب ما. امیدوار هستم که بازم یک برنامه خوب داشته باشیم. بله و نن لمونږ سره په خپرونه کې د افغانستان د سینما یو داسې لوبغاړی چې همیشه دا د هغې فلمونه کتلي، د هغې کار هم لیدلی او هغې سره مینه لري. نوم یې نه اخلم، غواړم چې لږ سرپرایز پاتې شي، وګورئ چې نن څوک له موږ سره میلمه دی. اشپزي هم لرو او نن چې 14مه روژه ده نو زموږ خپرونه لمر ماښام به نن نه تر اختره پورې بیا له خیره سره تاسو د شپږو نه د 12مه ده ښه زه یو روژه ما مخکې نو تر اختره پورې به 9 بجو پورې خپرونه وي، یعنې د شپږو نه 9 پورې. او زه درته بیا ووایم چې هغه ماشومان چې غواړي چې برخه واخلي زموږ په دې خپرونه کې، نو هغې کولی چې elmar.maxam@elmar.tv باندې ایمیل راولیږي. نن به موږ ستاسو ایمیل ته هم ځواب ورکړو، تاسو کولی شئ ایمیل راولیږئ او د هغې سره سره به زه دا وایم چې موږ یو عکس شریک کړی ده او د عکس میفهمی یک سوال کردیم در فیسبوک شیر کردیم او را که د اولی روژه اکسپیرینس راته وایي چې یادم ده چې څنګه هم روژه نیولې وه او یا هم هغه خاطره له موږ سره باید شریکه کړي. نو هغه چې څوک خپل کمنټ ولیکي نو هغه به زه خپرونه کې بیا هغې ته هم ځای ورکوم. او د خالد المر کمپنۍ چې پرایم موبایلز رالیږي هغه ماشومانو ته چې په سوال جواب برخه کې موږ سره یي او هغې کې چېرته وګټي هغې ته تحفه ورکوي. او د ایشان پروډکټس څخه هم ډېره زیاته مننه چې هغې دومره ډېرې ډالۍ رالیږي د ماشومانو ته چې دلته راځي او په دې خپرونه کې برخه اخلي. نو میریم طرف آشپزخانه میبینیم که شیر احمد امروز آمده. چی گفتم میده؟ نجیب جان ستړی مشي. ته ستړی مشي څنګه یې ښه جوړې؟ ستړی مشي وایم استخراغلاس خپرونې ته او ګرانو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې تر پای شیبې زموږ ملتیا وکړي او نن لپاره ما وغوښتل چې یو ترکاري ورته تیار کړم. صحیح ده. نو څه شی پخوئ؟ نن بولان د تور بانجان جوړو چې ډېر ساده او اسان جوړېږي، خو لږ زره هغه تازین یې فرق کوي. نو بیا لیدونکي هم دغسې تازین کي ده. نو څنګه تازین کوي هغه که ته ووایې؟ هغه نو بیا وروسته چې پاخه شي بیا به وروښیم. نه ته ووایه. ښه، کله چې دا بانجان موږ سپین کړو بیا دا ورقه وړو او باندې رومي هم همداسې وړو او پیاز او رومي هغه رب دا بیا ورته لواب جوړېږي. او دا بیا کله چې ښه پاخه شو سره شو په غوړیو کې دا دوه شیه تور بانجان او رومیان دا به نو بیا موږ په ظرف کې ښه به تازینوو، سر په سر به راځي. وروسته د هغه نه بیا دغه لواب دی باندې موږ زیاتوو، بیا به د تشخیص نعناع نه هم ګټه اخلو. یا زما روژه ده یا ستا روژه ده؟ نن زما روژه ده، زه نن تیږه یم. ښه، تاسو ویلي چې دا بولاني چې موږ کور کې پخوو دا به غوړو کې یوازې سره کوي اول که نه؟ تاسو تازین ویلې، ما تازین معلومات ورکړه. الله مو دې نجار شي. اوس جنګ برابر و دلته، خو بس خپرونه کې خیر دی. خو طریقه یې وښایه څنګه طریقه به زه لیدونکو ته لومړی مواد ووایم. تور بانجان 1 کیلو، نعناع، ګشنیز، تازه مرچک شړومبو دپاره، 1 کیلو مستې، غوړي ضرورت قدر، رومیان 8 دانې، 1 دانه پیاز او ربع هم 2 قاشق د غذاخوري نه ګټه اخلو. چې بانجان یې بیا روبل یې اچوي پکې، خو ځکه چې هغه رنګ یې دا برابروي او ډېر ښه خوند یې برابروي، هغه دپاره د روبو نه باید ګټه واخلو. او لومړی نو دا بانجان سره کوو په غوړیو کې، وروسته د دې نه چې سره کړ بیا به د یو بل ظرف کې اچوو لیدونکو. ډېر څنګه بیا رومیان هم دا هم سره کېږي، بیا دا هم یو څنګ کې اضافه کوو. وروسته د هغه نه بیا نور مواد سره کېږي، دوباره نو بیا دا ټول دغه مواد یو ځای کېږي او ترېنه خواړه جوړېږي، مزدار خواړه. نن په ښاره یې نجیبې او نن نه زه دا پوهېږم چې یا خو نن زما ډېره سخته روژه ده او یا دغه ځکه چې بولاني یو داسې پخلی دی چې هغه په افغانستان کې هر څوک پخولی شي، که نجیبه یې پخولی شي نو هر څوک یې پخولی شي. نو ما ځکه تا نه په مګبروم کې دا پوښتنه وکړې چې ته بولاني پخوې نو څه نوښت لري که نه؟ نو ما غوښتل چې هغه نوښت لیدونکو ته وایي، ځکه ډېر خلک دي چې دا بانجان چې دی تور بانجان دا ډېره فایده لري صحت ته، خو ډېر خلک یې نه خوښوي. نو باید موږ بیا که موږ یو نوې طریقه لرو چې هغه که خلک یې پاخه کړي خوښیږي، نو په دې خاطر ما زور دې خبرې ته ورکوو چې دې ښایسته ورته ایکسپلین کړې، ورته تشریح کړې چې څنګه یې پخوې او د موږ چې کور کې کوم بانجان پخوو د هغې نه څه فرق لري. توپیر یې دا دی چې دا باید ښه سره شي. بانجان تل موږ په
هر چیرې خوړل دي کله چې بانجان راوړي نو داسې خام خیشتې هر خواته رواني تور بانجان چې کله تاسو پخوئ لیدونکو باید دا ښه سره شي داسې نه چې هغه وسوځېږي نو تاسو بیا خپرونه کې وګورئ چې د دې رنګ څومره ښه دی او څومره خوند یې ښه ده و هغه بیا چې صحیح سره نه شي لږ اوبه غوندې بیا هغه بیا خوند نه کوي دا خبره نن به دا خواړه ته حتما خورئ او بیا به یې زه ته زه د تور بانجان یو ډیش بیا زه پخوم او ته په قهره مه اوسېږه چې بیا لیدونکي هم خفه کېږي ستا په چهره باندې مسکا او تاسو په ما نه خفه کېږئ که نه چې د پروګرام خراب شي بیا زما نه پوښتنه کېږي ښه زه به اوس د راستي زموږ نوي ملګري چې راغلي ما ښه راغلاست ورته وویلې نو دې څه شی ونه ویلې ما لکه په قهره غوندې نه دریگه بزن کتش نه خوش آمدید به برنامه المر ماخام و بسیار خوشحال هستیم بانجان بسیار خوش دارین یا نه شما را با خود داریم و از نجیبه کمک ما میترسم دیگه سعی کنم خواهر قصه نکنم شیر احمد زیاد گپ میزنه نجیبه جان امروز حتما زیاد گوشنه شده روزه سرشان تو گوشنه خب بیخی زیاد خب بانجان خوش داری؟ ولی بانجان سیاه در مجموع تمام سبزیجات خوش دارم و بیشترین توصیه بر ورزشکارا و بر ما که میشه زیادتر از سبزیجات است. واه دیر بخاطر من می‌خاطرم چند روز شد که ما از گوشت باب استفاده کردیم گفتیم که بیننده نگوید که همیشه وقت از گوشت استفاده میکنن در برنامه نه فکر کنم خاص به خودت شیر احمدی نمی چیز پخته کرده که خودت هستی در برنامه تقدیم میکنیم برای همکار نو ما بله تشکر شیر احمد خب اوس هم زو د سوال جواب خواته چې زمونږ کومه بله برخه ده او د هغې دپاره مونږ سره پرایم موبایل چې ده هغې مرسته کړې ده او زه به خپلې پوښتنې راواخلم له خیر سره بچه‌ها اشتکا شما آماده هستین بخیر نرگس جان بله خب اول تیم ای هسته و جمال جان مرا گفته میتونه که صحیح استاد هستم صحیح جای نمیجه صحیح است یا نه خب نرگس جان اول خود معرفی کو بخیر اول خودن معرفی که ازشو گوده شده نرگس السلام علیکم زه سهیلا یم د اتم ټولګي زده کوونکې ته سهیلا یې ښه صحیح ده نو ته په خپل صنف کې دویم نمره او د کوم مکتب کې سبق وایې فاضل بیک ښه صحیح ده زه به نو خپل کوشش وکړم چې څومره ښه پښتو درته ویلی شم نو زه به وایم او دې کې به زما هم لږ څه ورته چې تیاري وشي چې زه هم پښتو زده کړم لوستلې ښه نو د پرایم موبایل د خوا نه اولنۍ پوښتنه ده سهیله جانې خاتم الانبیا څه ته وایي نه زوی ده خو ډېره اسانه ده زمونږ ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه نرگس جان صحیح آفرین ښه نو بیا هم سهیله جانې د پرایم موبایل خوا نه دویمه پوښتنه ده چې زکات څه ته وایي زکات هغه دی چې د شریعت ورته ښه نه زویه جواب د غلط دی د خپل مال څخه یوه برخه ورکول په دې صورت کې چې یعنې تا سره مال نصاب ته رسېدلی مو حساب ته رسېدلی یا زیات ورسره او په دې نیت وکړي چې دا څه ځکه چې خیرات هم شته که نه یا صدقه هم شته نو ته دا نیت وکړي چې دا زه زکات کې ورکوم نو زه ستا جواب چې دی غلط دی صحیح ده نو دا هېڅ خبره نه ده درېیمه پوښتنه ده سهیله جانې زکات څه وخت په چا باندې فرض کیږي کله چې هغه مسلمان وي بلوغ ته رسېدلی وي آزاد وي او هغه مال نصاب ته رسېدلی آفرین جواب دی صحیح ښه د انسان زړه څو جوفه لري د انسان زړه دوه دوه درې دان یک دفعه اول دوه شو بیا درې شو شما یاد دارین بچه اشتکا د انسان خودت یاد داری سهیله جان دارای 4 جوف و 2 دهلیز می باشد چند؟ 4 آفرین و نو سهیله جان څلور زړه څلور جوفه لري ښه بیا پنځمه پوښتنه ده سهیله جانې روژه دې نیولې نن رښتیا وایي ښه نو دا ته چې زما غوندې وږې شوې که نه تږې شوې تږې که وږې د روز څخه ښه یم نه وږې نه تږې ښه نو بیا تاثیر لاندې مه راځه او همدغسې باجوړه ته اوسېږه او دا پوښتنه درنه کوم ښې واوره بیا په تسلي باندې جواب ورکړه د شریانو دنده څه ده یعنې وینز چې کوم دي په باډي کې شریانونه دا دنده لري چې د بدن ټولو برخو ته وینه ورسوي ښه څنګه کوي وینه د بدن ټولو برخو ته ورسوي د زړه نه د زړه نه وینه د بدن ټولو برخو ته ورسوي ښه صحیح ده نو دا 50% جواب صحیح خو زه به 100% ومنم صحیح ده بیا هم شپږمې پوښتنې ته ځم د وینې ضایع کېدل د څه سبب ګرځي
د وینې ضایع کېدل د دې سبب ګرځي چې انسان ضعیفه کېږي او موږ باید زر تر زره په هغه وینې باندې یا ټپ باندې یا ټوټه یا بنداج کړي تر څو چې وینې ضایع نه شي او انسان ضعیفه نه شي. ښه ستا جواب به زه دا وایم چې د وینې کمښت چې کوم دی هغه وجود چې دی هغه ضعیفه کوي. صحیح ده زویه. بیا بله باید دا دې ویلې وي چې کله وجود یا بدن د انسان کمزوری شي هغه بیا مریضېږي ډېر زر او بدن یې دومره طاقت نه لري چې هغه د مکروبونو سره یا د مرض سره مبارزه وکړي. نو څنګه وکړو؟ جواب چی رقم 50 دیگه خیر است. صحیح میگیریم. صحیح است نرگس جان خود خفه نمیشی؟ خیر صحیح است. خب بله پښتنه زوی زستان څخه ده او هغه داره چې قضایه قوه څه ته ویل کیږي؟ قضایه قوه چې د دولت له درې ګونې قوو څخه یوه قوه ده قضایه قوه او دغه د دا څه دنده لري؟ ته څه فکر کوې؟ لوستلی دي د کوم ځای کې کتاب کې؟ قضایه قوه دغه یعنی قاضی و دغه نه زویه ده. خواه نرگیزان شما یاد دارین؟ نه امروز نجیبه که تان نشد تا هیچ کسی یاد ندارین. خو نرگیز جان قوه قضاییه یکی از ارکان دولت می باشد که امی وظیفه از او امی حل مشکلاتی که در بین مردم می باشد و است که عبارت از ستر محکمه و وزرا و کابینه. عالی عالی بسیار عالی. خب بل اخرنی پوښتنه ده د پرایم موبایل څخه سهیله جان ستا څخه د ننګرهار لوګر او پکتیا ولایتونو مرکزونه په یا پلازمینې کومې دي؟ د لوګر د ننګرهار او د پکتیا. د ننګرهار او د جلال آباد خو پلازمینه ننګرهار ده. د ننګرهار پلازمینه جلال آباد ده. بل او د لوګر خپله لوګر ده. نه او د پکتیا د پکتیا خپله پکتیا. ښه صحیح ده. پل علم چې ده هغه پل علم اوکې پل علم چې ده نو د علم زه احمده خدای دې ښه کړه. صحیح ده. نو پل علم چې ده هغه د لوګر هغه ده پلازمینه ده. نو ستا پوښتنې چې دي هغه اوسه پورې ته 1 2 3 پوښتنې تاسو صحیح جواب کړي دي. امو تاسو نه ښه څلور یې وګڼو. صحیح ده وایي څلور یې وګڼه. او اوس هم د نرگس جان څخه به اوناب جان پوښتنې خب اول نرگس جان میشه که خودت معرفی کنیم بعد از سوال. بسم الله الرحمن الرحیم. نرگس هستم یکی از اشتراک کننده بخش سوال و جواب لمر ماخام و از مکتب لیسه محمد اسماعیل حسن‌زی. بسیار خوب. نرگس جان میشه خودت بگویی که به کدام ورزش علاقه داری؟ چرا که اطفال که دیروز آمده بودن هر دویشان به ورزش کرکت علاقه داشتن. حالا میخوایم بفهمیم که شما من زیادتر به ورزش فوتبال علاقه دارم. به ورزش فوتبال. خب سوالایی که از طرف پرایم موبایل بر شما آماده شده است میپرسم. علم فقه کدام علم را میگویند؟ علم فقه فقه در لغت عبارت از پاکی و زیادت می باشد و علم فقه عبارت از مسائل دینی که عبارت از جن و زکات درباره خداوند و انبیا فرشتگان بحث میکنه. خب فواید زکات چیست؟ فواید زکات مال را پاک میکند و در مال برکت میافتد. فواید زکات رفع احتیاج فقرا، مساکین و تقویت روابط برده‌باری در میان مسلمانان. سوال سوم که از طرف پرایم موبایل بر شما تهیه شده، زکات به چه کسانی داده می شود؟ زکات برای فقرا و مساکین داده می شود و کسانی که مستحق است. به کسانی که مستحق است. خب درست. جسامت قلب هر انسان به کدام اندازه می باشد؟ جسامت قلب هر انسان به اندازه مشت او انسان می باشد. جواب دومتونم درست. سوال پنجم از طرف پرایم موبایل، وریدها چی وظیفه دارند؟ شرايين و وریدها وظیفهشان حمل و نقل خون در تمام بدن می باشد. این هم درست است. خب مشخص میتونی بگویی که وریدها یعنی چی میکنن؟ وظیفهش چیست؟ وریدها خون را از قلب به تمام بدن میرسانند. درست است. خب در اصل قسمی است که وریدها خون را از تمام بدن به قلب میرسانند. خب این را غلط بگیرن. سوال دیگه که از طرف پرایم موبایل بر شما از جهت حفظ سلامتی خود و سیستم تنفسی خویش چی باید کرد؟ باید از سیگرت، چلم و از هوای آلوده جلوگیری کنید.
درست است. سوال هفتم از طرف پرایم موبایل، مرکز ولایت زیل کدام ها اند؟ ارزگان، بادغیس و بدخشان. از بدخشان، از بادغیس. دیگه چیست؟ ارزگان؟ از ارزگان میشه بگین اول از ارزگان چیست؟ از ارزگان خود ارزگان است؟ نه خیر. از بادغیس؟ بادغیس. از بدخشان؟ بدخشان. ای که نرگس جان این سرش فکر میکنم شما دیگه وقت دارین فکر کنین سرش به خاطر موسلمون سره یو کوچنی غونی دمه ده دمه باخلو بیا بیرته لخیر راجو یک دقیقه ما گفتم نیست. عزیز دوباره خوش آمدید بگم شما را. ادامه برنامه لمرما خام است و بخش سوالات. در سوال هفتم که از طرف پرایم موبایل ساخته شده بود از نرگس جان پرسیدم که مرکز ولایت زیل کدام ها است؟ ارزگان، بادغیس و بدخشان. آیا سرش فکر کردید؟ از ارزگان است، از بدخشان فیض آباد، از بادغیس مهترلام. خب فقط یک جوابتان درست است که مرکز ولایت بدخشان شهر فیض آباد است، از ولایت ارزگان شهر تیرینکوت و از ولایت بادغیس شهر قلعه نو. فقط یک جزش درست است. و سوال آخر که از طرف پرایم موبایل است، جامعه چرا میگویند؟ جامعه عده از انسان ها را میگویند که در یک مکان مشترک زندگی میکنند و در همه کار یک دیگر مشترک برای همدیگر همکاری میکنند. جواب هشتم درست است. خب نرگس جان هم چند سوال جواب داد؟ 4 سوال داد. اوه خب دلته چې اوس که موږ دې ته راشو چې دا قضاوت وکړو چې د دواړو په منځ کې سهیلا صحیح جواب ورکړه او که نرگس نو دا و چې سهیلا جانې دوه پوښتنې خو ډېرې همیشه پوښتنې نیمې صحیح وي او نیمې نه وي نو هغې سره موږ لږ دا ګزاره کوو نه خبره ده چې نو هغه دا ده چې سهیلا یو دا کارم کړی چې سهیلا خودت هستی نی؟ نرگس خودت هستی. نرگس سوالای سهیلا را هم جواب داد و سهیلا یک کاری کرده بود که زم کالایشم دیده سوالات جواب خو تا خپل سوالونو پوره صحیح جواب نکړه. ما د سوالونو ځوابونه زده نه د هغې مه زده کوه خپل چې د زده وي هغه ډېر مهمه و که نه لکه موږ ستاسو نه چې پوښتنې که مې وکړې په هغې کې د وینې قاضیه قوه چې هغه څه ته وایي صحیح د هغه تا صحیح جواب نه کړه اوس درته وایم د وینې ضایع کېدل چې دي د هغې ته وایي چې نه باید وینه پرې شي نو ټپ پرې واچوي فلانه وکړي ما ته دا نه وي چې د هغې تداوي څه وکړي ما دا ویلي چې د هغې جواب صحیح ده. بیا دا چې د انسان د زړه سوچ وفایي تا ما ته ویلي 2 صحیح ده نو دغسې کوي نو ستا ځوابونه ستا نه په ځای بیا نرګس صحیح ځوابونه زیاتر که څلورې ورکړي خو پوره جوابونه یې ورکړي معنا مې دا ده که نه چې پوره جواب داسې نشي کېدلی چې یو سوال وکړو دواړه ځواب ورکړو اوس خو مسله نه داسې نه کېږي زویه بیا خیر نو ستا روژه هم ده او خو خیر نرګس جانې ته راشي باید د پرایم موبایل د خوا نه د انعام واخلي. زه همیشه دا وایم چې ماشومان کوم دلته راځي خپرونه کې برخه اخلي ورته یې خو زیر تاثیر نرین تاثیر لاندې مه ځئ بل دا ده چې همیشه چې پوښتنه کېږي سوچ ورته لږ وکړئ او بیا که نه درځي خو وایي چې نه راځي او که درځي نو هغه صحیح ده خو دا ده چې آمادگی ورته خامخا نیسئ. نو نرگس جان تبریک باشه بر نرگس جان. تبریک باشه برات و موفق باشین خودت هم و سهیلا جان خودت هم باشید. تاسو کې دا صرف د دې دپاره چې تاسو نور هم د درس ویلو سره څه ورته چې مینه پیدا شي او کله هم چې تاسو درس وایي او کله په کور کې کوم کتاب تاسو ته مخې ته راځي باید هغې نه یو زه فکر کوم چې تاسو د 5م یا د 6م په کورس کې ستاسو کتابونو کې دا پوښتنې شته او د 6م صنف د اولني سیمستر چې کوم کورس ستاسو د هغې نه دا پوښتنې راځي نه د هغه پوښتنې دي چې تاسو په مکتب کې ویلي دي خو دا ده چې ډېر وخت موږ مخکې لاړ شو 8م 9م صنف ته لاړ شو بیا یو مشکل دی چې هغه زاړه کتابونه زموږ د یاد نه وځي نو دا خپرونه صرف د پوښتنې ځوابونه صرف دې لپاره چې ستاسو یادداشت وکړو چې اوس هم ستاسو هغه درسونه چې ویلي هغه شته په ذهن کې او نشته. ښه بیا هم خپرونه کې زه بیرته بیا ځمه د اشپزي خواته
او ګورو چې د تور بانجان چې پخوي دا څنګه بلډینګونه جوړوي څنګه دا دا داسې جوړیږي دې څنګه کې رومیان موږ اړوو بیا نو چې لواب جوړ شو لواب په سره اچوو یو لږ زردانیات په سره وړوو ډېر ښه رنګ هم باسي او ډېر ښه خوند هم لري ښه شیر احمد اوس یو بله خبره دا چې دا څه ورته نه سوځېدلي دي رنګ یې هم ډېر ښایسته ده پاخه شوي هم دي ستا خبره نو د دې وجه سره لکه که ته راته ووایې چې غوړي څومره واچوو یا څومره ګرم اوسېږي یا څه شی د دې باید غوړي لږ زره زیات وي غوړي چې زیات وسي نو بیا دا دواړه اړخه یې ښه سره کېږي یو اړخ یې نه سوځي او منځ هم خام نه پاتې کېږي غوړي باید زیات وي او کله چې دا په غوړۍ کې اضافه کوي نو لیدونکي دا څه وکړي چې یو بل مخ ته راوړه ورته واړوي صحیح ده شیر احمد دا راته وایه چې ډېر خلک کله چې دا تور بانجان لکه داسې چې معده کې د سرې کولو دپاره نه هغې کې مالګه ماچوي ما ته ښکارېږي چې تاسو مالګه نه ده اچولې ولې نه مالګه دوه علته لري لومړی که مالګه موږ یې ورزیاته کړو اوبه به بانجان هم باسي په غوړۍ کې بیا کله چې تاسو دا سرې کوئ تاسو زیاتېږي غږ غوږ باسي که نه چې او دویم دا چې بیا ډېر سره کېږي وچ پاتې کېږي بانجان نو اوله کې تاسو مالګه مه استفاده کوئ ډېر ښه ډېر ښه او که بیا څوک مالګه ډېر شوقي نه لکه داسې چې دوی اوس مخکې مالګه په هغې باندې لږه لږه مالګه او لواب کې بیا مالګه لږ زیاتېږي نو بیا خوند برابریږي صحیح ده اوناب جان میریم طرف چی فیسبوک میریم به خاطر اونجا ما یک عکس شیر کرده بودیم و گفته بودیم که شما اولین روزتان که گرفته بودین اونمو آقا مونږ سره شریک چی خاطره دارین از خاطره شریک کی او زما نمخدا نت هم دوم را نمخدا سلوده لکه دا وقت چه خب خودت امروز گشنه هستی یا تشنه شدی اوناب جان نجیبه جان شکر الحمدلله از شروع رمضان تا حال نه گشنه میشم نه تشنه ایچ نه خیلی ایچ عالی خب اف جی احمد وای زما اولی روژه ډیره سخته را باندې تیره شوه فریدالله نجیبه جان ستا خپرونه ډېر په مینه ګورم ښه فریدالله دی فریدالله وایي چې ما باندې اولنۍ روژه ډېره سخته تېره شوې وه خو دا چې دا کمنټ په فیسبوک کې د لمر ماښام فیسبوک پاڼه باندې کوم ځای نه پرېښی دی موږ ته نه دي ویلي سمیع الله کریمي له کابل څخه ستاسو خپرونه ګورم ډېره ښایسته خپرونه ده د لمر ماښام تاسو ته لا بریالیتوب پکې غواړو وایي چې لومړۍ روژه ډیره زیاته لومړۍ روژې ته ډیره زیات خوشحاله وم او ډیره ښه تېره شوې وه خاطره یې دا ده چې 2 ځله مې په ناخبره ډول اوبه نوشیجان کړې وې ښه ده ځکه ښه تېره شوې وه اولنۍ روژه چې 2 ځله دې اوبه نوشیجان کړې وې ښه او بیا هم وایي چې څوک دي ده سلام زه نثار یمه د کابل کوټي سنګي څخه او ویلي دي چې هره ورځ ستا خپرونه ګورم او خوند ترې اخلم زه لومړنۍ روژې ته ډېر زیات خوشحاله وم موږ ټول په د پشتو کې مو اولین روزه کې مو زیات خوش میباشم که روزه داریم امروز دی او ویلي چې زه روژه نیسم او ما ویل چې زه روزه نیسم او چې ډېر په زنجالونو سره مې دا روزه نیولې وه صحیح ده او بیا هم زه اوس د نن ورځې حدیث شریف ګورو او بیا راځو بېرته بیا لمر ماښام فیسبوک پاڼه کې چې کوم عکس نن موږ شریک کړی د هغې کې بیا ستاسو کمنټونو ته جواب ورکوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هر څوک چې پر خدای او د قیامت پر ورځ ایمان لري نو خپل ګاونډی باید ترېنه آزار نشي ډېر ښه نو دا راته وایي چې بچی م لوی شه نو تاسو نه څومره همسایه دي چې هغه به په عذاب نه یو چې دلته یو مشکل دی هغه موږ دغه دی چې زه همیشه وایم چې موږ د خپل همسایه د لوږې نه خو نه خبر د هغه د درد نه نه خبر د هغه د مریضۍ نه خبر خو د دې نه خامخا ځان خبر ساتو چې د هغه لور لاړه د هغه ښځه راووتله د هغې داسې کالي اغوستي و د هغې داسې و دې پسې ډېر سر ګرځوو نو بیا چې کومه روزانه موږ په ژوند کې دلته مشکلات ګورو نو مغه خبره ده چې څنګه زموږ اعمال یې هغسې به هر څه موږ ته مخې ته راځي نو د روژې مبارکه میاشت ته راځئ چې د یو بل سره دا عهد وکړو چې یو بل ته احترام
احترام ولرو د بل د یو بل تورسرو ته میرمنو ته او به خاص کر ګاونډیان چې د همسایه چې دا د هغه نوم زیات د وینې د رښتینې نوم ذاته نږدې ځکه چې که ورور د تا نه لرې اوسېږي یا خور د ستا نه لرې اوسېږي خو دغه همسایه تا سره نږدې نو که ته د خدای نه کړي د شپې څه مشکل کې یا څه مریضي یا څه تکلیف وي نو اول به تا ته همسایه ځان رارسوي عناب جان خودت چی میگی؟ بله دقیقا هم قسمی که گفتین همیشه میگن که همسایه اولتر از دیگر هست. او داسې نو تاسو داسې همسایه لرئ چې هغه مزاحمي یا نه همسایه‌تان کلشون خوب است؟ نه همسایه ما کلشون خوب است. عالی او څه همسایه خو داسې چې هغه د خپل کور ګن بلا راوړي د بل دروازې مخې ته کېږي. ښه او تاسو هم کولی شئ چې almar.maham@almar.tv باندې ایمیل راولېږئ هغه به هم شریکوم خو دا وخت دمه به اخلو خو د فیسبوک المار ماښام فیسبوک پاڼه کې موږ عکس شریک کړی تاسو کولی شئ هلته لاړ شئ او موږ ته کمنټ پرېږدئ دمه اخلو. شراغلاس خپرونه المر ماښام له نجیبې سره او له زما سره عناب جان هم په دې خپرونه کې ناسته ده او اوس نو څنګه چې تاسو معلومه ده نن زموږ خپرونه یو نیم ساعته نو موږ سره په دې کې میلمانه هم وي دا وخت چې زما سره کوم میلمه په دې خپرونه کې ناست دی تاسو د افغانستان په سینما باندې د دوی کارونه لیدلي دي او دا یوازې نه چې دوی فلمونه په افغانستان کې لیدلي دي بلکې د افغانستان نوم دوی په نړۍ کې په نور ځایونو کې چې کم ځای کې دی بلیک ټارګټ یو فلم نوم چې خدای مې نه غلطوي یا هغه هم په امریکا کې چې کله خپور شو نو ډېرو خلکو هغه خوښ کړه او ما پخپله هم د هغې ټریلر چې دا چې دوی پخپله راتلل خپرونې ته نو ما د دوی باره کې غوښتل چې زه د دوی کار وګورم نامخته د دوی اکټینګ خو خفه په دې باندې یم چې دوی افغانستان کې ولې دي نو ما سره مسعود جان ناست دی ښه راغلاست. تاسو ټول ته سلامونه وایم او د لمر د لیدونکو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه وایم و آرزو دارم که 12 روز ماه مبارک رمضان ماه خجسته ماهی که تمام باورهای منفی را میتکونه چون ما استاد انگیزه هستم یکی از خاصیت‌های کاری من این است که یک انسان اگر مورالش صفر باشه برای ما بیارین مورالش بلند میبره و این ماه پربرکت یک فرصت است به خاطر از بین بردن انگیزه های منفی آرزو دارم که از این مستفید شویم دوستان. با چرا این رقم یک شخصیت بین ما هر وقت نمی باشه در سینما و در تلویزیون با این احساس نمی کنین که با افغانستان ما شما شخصیت که کسی که بسیار داون باشه و مورالش و شما که پس بالا میبرین بلند میبرین اینمی باز شما شخصیت رو ما کار داریم. ما همیشه در افغانستان هستم د دل ور غړو د بړین بچیم همیشه هستم چون بعضی وقتا رفت آمد ضرورت می باشه مسائل کاری و تجارتی است می روز بعدی اینه که هنر پیشم تجار شد دیگه باز حتی سفر ما از خاطر برنامه شما ما به طویق انداختم اگر ما باید لس آنجلس می رفتم چون یک روز یک کمی اپدیت کردم چون در هر جایی که ما رسیدیم از طریق رسانه اعلان میکنم که ما به همکاری تلویزیون طلوع و مووی گروپ بوده هر پیشرفتی که ما داشتیم ما مدیونش هستم دیگه نتونستم تا سفر خود برم. تشکر زنده باشین. یک فیلم تون دیدم تریلرش دیدم از بلک تارگت. بله. اگر ما او را زیاد دیدم و در اونمو دیدم که اکشن زیادتر اکشن فیلم بود و او را در لس آنجلس فکر کنم شما به یک بار در واشنگتن دی سی ایالات متحده به نمایش گذاشتم بعد از او آرون بیبی جنرال کنسول سفارت افغانستان در لس آنجلس مجددا مرا دعوت کرد باز ما رفتم. خب و ما دیدم که مردم بسیار معمول تریلرش معلوم میشد که زیاد سر زامه شد اگر برای ما بگوین که او را در کدام سال جور کرده بودیم به خاطر که ما این 20 سال آمدیم افغانستان خوش آمدید. و از تشکر و به ما بگوین که دایرکترش کی بود و خود این فیلم کرو کی بود کلش افغانا بوده؟ بله افغانا هم بودن و دوستای هندوستان هم بودن همراه ما همکاری داشتن او فیلم در سال 2006 ساخته شد تکمیل شد. واو. ببخشید 2016
اوکی 16 روزه است چون ما دیشب پس شو نخستیم. ما پس واوی میگیرم ما پس میگیرم چون دیشب ما سحری نخستیم. اوکی. یک کمک ضعیف شده فکرم. از کل ما نمی رقم از بخدا مثلا این 3 بجه که به بعد از دیگه نمی شیرینی کاداری نمی وجود خود نی گلوکوز کم میشه و یک رقم اعصاب که از گنگس می باشه و این خب و به خاطر گفتم که کوالیتیش کیفیتش زیاد خوب بود، فریمینگ و تیکینگش بسیار خوب بود، به خاطر که ما یگان وقت که مهمانان میخوام باز یگان فیلمش که میبینم واقعا که مقبول خوب کار سلامت باشین. تشکر است. نظر شماست. باز من یک دیویدی بخیر طوفان براتون میارم. از سفر که آمدم. حتما فیلمی است که در واقع از رویدادهای داغ جامعه امروزی ما برداشته شده. تمام صحنه هایش، تمام سوژه ازی قصه های وطنی است، سوژه های داخلی کشور است. و خودتان در اون فکر کنم نظامی هستین. بله من نقش مرکزی را دارم. او ناگفته نمانه چې ډیر زر ول مر ماخام کې وافته مونږ صرف زمونږ چې کوم د افغانستان نظامی عسکران دي زمونږ هغې دپاره به نیسو او هغې دپاره څه ډیر ښایسته یو فکر لرم بیا به له تاسو سره شریک کوم. ښه مزجان دا راته وایي چې په افغانستان کې د افغانستان سینما تاسو نامخته ډیر په دې کې تجربه لرئ او ډیر وخت نه تاسو کار کوئ نو که زه تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې اوس په 2018 کې څومره پرمختګ کړی افغانی سینما نو ته به څه راته وایې؟ سوال بسیار بجا کردین. ما شخصا خودم چون یک انسان مثبت اندیش هستم، آینده تمام عرصه ها و حرفه ها را در افغانستان بسیار روشن و بارز میبینم. هنر رفتم یکی از هنرهایی است که هنر با ارزش است، من حیث یک ارزش ملی در تمام ملل و جامعه بشری قبول شده و ما آینده هنر به خصوص هنر رفتم در افغانستان بسیار روشن میبینم. دستاوردهای بسیار خوبی در سالهای اخیر ما داشتیم که فیلم های ما تونست در جشنواره های کن و اسکار و گلدن گلوب برای جایزه بگیره که یکی از دستاوردهای بسیار مهم سینما افغانستان است. یک تلفن مسعود جان حواسا حتما دیگه فنس خبر شدن که مسعود جان آمده در برنامه. هلو و علیکم السلام. تشکر زنده باشین. تشکر از تلفن. تشکر زنده باشین. دا چې تلیفون مو کو ډیره زیاته مننه. ښه بیرته به راځو د فیسبوک خواته او فیسبوک خواته زه غواړم چې دا پښتنې اینه مې اکسا یک سوال کردن میخوایم که سوال کردن اقصا آریوبی سوال کردن. اول گفتن سلام نجیبه جان قند، اقصا هستم اساسی اول و یکی از علاقه‌مندایت هستم و یک سلام به مسعود جان هاشمی. علیک السلام. و از مسعود جان یک سوال داشتم که آیا عروسی کردن؟ اگر کردن چند فرزند دارن؟ تشکر. بله ازدواج کردیم تقریبا 1 ماه پیش. خانمم از طب فارغ شد، طب معالجوی. نام خدا برش تبریک میگم. 2 فرزند دارم. ماشاءالله. د بیبی گرل دیگه بسیار دوستشان دارم. دیگه آرزو دارم که بتانیم زندگی را به خوبی به خوشی سپری کنیم. ان شاء الله. ما به می آرزو هستیم. ډیر ښه. او بلال احمد وایي چې آیا کوم فیلم پاینده کې کوم فیلم ته پلان لري چې راشي مارکت ته؟ بله فیلم بعد از هدف سیاه ما یک فیلم دیگه به نام کماندو داریم که اون بر نظامی های افغانستان است و چندین برنامه فرهنگی و انگیزه‌ای زیاد ما پلان‌های بسیار خوب بر افغانستان داریم. صحیح ده. نو بیا هم سلام نجیبه جان سلامونه می اومنه جاوید الله جالب یم د خوست ښار څخه او پښتنه ستاسو نه دغه ده چې څوک چې ستاسو غوندې پرمختګ وکوي. هدف سوالشون درست نفهمیدم که مثلا ما چی کنیم که شما واری پیشرفت کنیم شما واری بیاین پیش ما بیاین آسان است. به خاطر که چون کارهایی که ما کردیم براتون آموزش میتونم.
صحیح است. او بیا هم مجیب رحمان وای سلام علیکم نجیب جان یو سلام ستاسو مېلمه ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. زه ستاسو خپرونه ډېر په شوق سره ګورم. د حیات آباد څخه زما کمنټ حتما وای دا ستاسو کمنټ مې حتما ویلې. او بیا هم وای چې څوک ده وحید الله د وحید الله دا کمنټ تاسو وایي. وحید الله محمدی سلام افغانستان. وحید الله یم د جلال آباد څخه. خدای دې وکړي تر اوسه مو روژه په خیر تیره کړې وه او بعد د دې نه هم ښه تیره کړې. خپرونه مو ډېره ښایسته ده. مننه ورسره لرو. همیشه موفق باشین. مننه وحید الله محمدی سره. تشکر ډیره زیاته مننه. او دا هم امید سادات. امید سادات چی میگی؟ سلام نجیبه جان. یک سلام خاص تقدیم همکار نوتان. تشکر. علیکم سلام. من دیروز زیاد تشنه شده بودم چرا که در ننگرهار زیاد هوا گرم است. امید سادات از ننگرهار به نام مقبولتان. نجیبه جان خوش آرام باشین. تشکر شما هم. تشکر. دماغ رو دمین ورس راز. راغلاس خپرونه لمر ماښام له نجیبې سره. او اوس هم زموږ د سیګمنټ د خپرونې یو بله نوې برخه شروع کیږي. با اجازه مسعود جان شما اجازه باشه اوناب جان په دې کې موږ د ایشان پروډکټس خوانه دا سیګمنټ پکې ځکه چې هر چا وګټل هغې ته به د ایشان پروډکټس خوانه د تولیداتو د خوانه یو ښایسته ډالۍ ورکول کیږي. نو مایک چیرته دی؟ مایک 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 بچی ما خب اول نامتون وقتی گپ کی نامت؟ عایشه. بیبی عایشه جان خوش آمدید. خوش باشید. خب برای ما بگو که درس میخوانی؟ بله. در کدام صف هستی؟ صنف 4 13. نام خدا و میتونی که مایک بره؟ خب نامتون؟ امید. امید جان و خودت هم روزه گرفتی چند دانه؟ نه خیر. خب باید تو یک لبخند باید باشه نه اگر روزه خود ما گرفتیم نبینی چرا چه قصاب خراب است. خب برای ما بگو خودت کدام صنف هستی؟ 4 الف. 4 الف. خب 4 الف. خب میفهمی که آلی که اینمی نیو گیم یا بازی که شما پلی میکنه میفهمی چی هستن؟ بله. خودت هم میفهمی؟ خب بر شما بگویم منگه تا مثلا منگ به یو لفظ توای چی الف یا بی یا تی به اغه شیان چې مثلا اغه وجود لري ویژولی نو د اغه د دریونه څلور نمونه باخلی یعنی ویژولی یا منگه دا چې وجود لري کنه اغه شیان نو اغه نمونه به یخلی سیده. نو اول بزه د چانه عایشه جان استانه پختنو کما از خودت پرسان کنم از کی عایشه خودت یا کی؟ یک مایک هم برای عایشه جان بدیم چون فکر کنم یک مایک کم است. عایشه جان خب دویتان بگین اول از عایشه جان پرسان کنم از خودت. از خودت؟ خب صحیح است. خب عایشه جان از الف برای من 3 یا 5 دانه باید نام بگیری. بسم الله الرحمن الرحیم. الف انیس، الف اصلاح، الف اسماعیل، الف افغانستان، افغانی. خب صحیح. و مسعود جان خودتان الف؟ انسان. عالی عالی. خب اوناب جان الف؟ یک رشته ورزشی اتلتیک. آها عالی. میریم شیر احمد الف؟ اساس. خب صحیح. و بیا هم میریم طرف دیگه لفظ با آقای ب. باران، بابا، برادر، برگ، باغ. میگن باغ نمیشه. باغ نمیشه میگن. جواب غلط است. دیگه چیز باید بگی. باغ داره. خب مسعود جان به نه بهترین. خودت اونا بسکتبال.
باسکتبال یا کسی که ورزشی از نه خود خب شیر احمد چی شیوا بینه بینه بابا بابای ویل ویله کاکا کاکا نکیگی بینه بانجارومی عالی خب عالی میم پیش خودت عزیزم خب خودت از تی بر ما نه خودت از پی بر ما میگی پی نه خودت خلاص یاد داری؟ از پی یاد نداری؟ خب مسعود جان پی پادشاه واه پختو پختو خب خودت پدر جان و خب دیگه برام بگو از تی تی ها تی تبر تی تبر چقدر چیزا هست میوه هست یک میوه هست که امروزا زیاد از در بازار توت توت خب توت امروز هست توت خب دیگه یک چیز دیگه هم از زیاد خودت بگو تربوز ها تربوز توله ها نوبت ماست تازه طلوع نفس تازه خب جان تنس نه تنس اوکی داری که نوشته میکنی تنس میگه اوکی شیر احمد نه دیگه صحیح نده این ورشه به انگلیش که رازی تنس زوایم تار جنگ مکه خیر تار نه زه خو نن جنگ کوم کنه ښه نو زمونږ نن ګټون کې چې کوم دا عایشه جان ده و بچی من جبیت مکه تو کار نداره مکه تو گپ میزنم یک دقیقه چی نشی یک دقیقه بیا مایک گرفته بیا آفرین بیا اینجا عایشه جان خودتون بیا خب عالی برام بگو از نون برام بگو نوناب نانوایی چرا بچیم چرا برق گرفته خودتا چرا تو هستی چرا به زور آورده برنامه امروز نه راست میگی خب بچیم بازم آفرین عایشه جان بسیار عالی خب عالی خودت کدی نمو مایک میری نمو جای خودت میشینی آفرین برق واری برو اینا و عایشه جان اوه ای توفه را گرفتم میتونی توفه خواست خودت ما گرنگ است تو بیا اینجا ما کتت ببرم یا خودت میتونی تو بی از طرف ایشان تولیدات اینا 1 لک روپیه است تنخواه ما میگی قد میکنه با خودم توفه قیمتی نیست محصولات ایشان البته اصل است که برداشته نمیشه بسیار عالی است ما خو استفاده کردیم برده میتونی آفرین عایشه جان خب خودتان که آشپزی علاقه دارین یا نه اولین برنامه را در تلویزیون طلوع که ساخت برنامه آشپزی او ما بودم خب ما جان بیاین نمی آشپزی شیر احمدم ببینین یکم ذره که خیر از شما ماشتان میرفت از ما چی میره از شما چیزا نمیره از ماش ما قطع میکنه فکر کنم یک 60,000 روپیه خوی است جان شما جور روزه بخیر میگذره خوب هستین فکرت باشه طرف ما تو جان شما میتونین ببین اینا میره شما نمیگم بانجان میره خوش دارین ندارین و این رقم که پخته کرده ما دستپخت شیرجان را رسانه‌های دیگه هم خوردیم واقعا مزه داره آها خو تو نیست که اینجا آمدن خو یعنی خوب صحیح نام دارن دیگه بله شخص نامدار است خب و مسعود جان به خاطر که ناب جانم این نمیجا هست شما کدام ورزش خوش دارین شما بگوین که کدام ورزش انجام ندادیم واو ما شالین میشو کردیم بوکس کردیم تکواندو تا سطح استادی ورزش کردیم پرورش اندام میکردم و فعلا فتنس میکنم بسیار عالی و هیپنوتیزم و ریلکسیشن و چیزا رو میدم خب سعی سوایی رو برام بگید افطاری خودتان کدام چیز زیاد منتظر افطاری میباشین که از آن شای نمی چیز ما بخورم چی زیاد خوش معمولا در سفره‌های افغانستان بولونی یک فرهنگ کهن و دیرینه است که اکثریت دوستا بولونی فرمایش میتن و من هم بولونی خوشم میاد
و خوش دارم که در افطاری قابلی باشه. آها دیگه بانجان رومی نه بانجان سیاه نامش نگرفتیم. اگر مزه ازی بالاتر از او باشه طبعا ایره ترجیح میدیم در اولویت. خاله گفتین که دستپختش خوردین از شیر احمد دیگه حتما مزه‌دار باشه. خب دنیا در تغییر است، تغییر اتومات است، همه چیز تغییر میکنه. اما پیشرفت پیشرفت خوب و تغییر خوب باشه. پیشرفت کرده یا نه؟ صحیح است. و لیدونکو میایم و طرف کتی مسعود جان و ناب جان کتی ما هستن این میجا زو دمی خواته دمی چې بیا بیرته راځو لخیر د روژه ماتي وخت به لخیر سره او روژه به ماتو مونږ ټول په یو ځای باندې او نور ماشومان چې کم پاتې دغه هم چې نعت او قرات مونږ ته کوي هغه به هم په خپرونه کې لمونږ سره خو دا وخت لمونږ سره دمه ده باز پس چی میگردیم دوباره بر میگردیم دوباره پر میلنگه ها پر میلنگه شراغلاس خبرونه لمر ماښام له نجیبې سره او دا وخت پوره 2 دقیقې چې دي هغه پاتې دي اذان ته او د هغې نه اوس یو دقیقه موږ لرو چې تاسو سره خبرې کوو یو دقیقې نه وروسته به زموږ چې کوم دی کلاک یعنی زموږ شروع شي ساعت لحظه شماري چې دا زموږ به شروع شي خو د هغې نه مخکې زه غواړم چې دا وخت تاسو ټول په خپلو دسترخوانونو باندې ناست یاست او دا هغه وخت دی چې د رحمتونو او د سوال قبولولو دعا قبولولو وخت دی غواړم به تاسو ټول نه چې خپل ځان ته د خپل هیواد ته او د خپل هیواد ځپلي شوي خلک په خپلو دعاګانو کې مه هېروئ ځکه چې هر څونه چې سخته شي خدای ته اسانه ده او هغه امید چې موږ ټولې افغانستان ته په سترګو کې لرو نو راځئ چې نن ډېر زیات څو ته د زړه نه د خدای نه د خپل هیواد دپاره سوله او امن وغواړو اشتکار شما هم دیگه دوستایتان بالا کنید یک دعا کنید نمود جانانه به وطن خودتان که نمید سوله آرامی بیاید وطن ما شما بخیر و زمونږ ماشومان درسونه وایي مکتب ته لاړ شي بغیر د یارې نه موږ خپل دفترونه خپلو کارونو ته لاړ شو بغیر د دې یارې نه چې کوم ځای کې به انفجار وشي کوم ځای کې به څه وشي نو خدای ډېر مهربانه دی په د وخت کې خدای دې زموږ سوال قبول کړي د ټولو میندو د ټولو ماشومانو دغه چې دا وخت روژه ماتي ته ناست دي یو وارې بیا شکر په دې ساعت باندې چې خدای موږ ته توفیق راکړه چې موږ روژه ونیسو او دغه د په ښه توګه سره مو ماته کړله او مسعود جانه خوشحال چې تاسو هم له موږ سره په دې روژه ماتي کې او د ماشومانو سره استئ تاسو اوله پوښتنه به درنه دا کوم چې ستاسو خپله چې ماشومتوب کې خپله اولنۍ روژه په یاد ده چې نیولې مو وه او څنګه اکسپیرینس ستاسو خاطره داشتین از او یادم خونمه منتها همیشه وقتی که ماه مبارک میایه اما 2 روز 3 روزش بسیار ثقیل می باشه به خاطر که تا که بدن خود آماده می سازه بعد از او نرمال میشه. خب دوشتکی پیشتر ناب جان گفت میگم بس پیش خود سوال میکنیم در برنامه باز نکرده از من. خب بخوایم پس سوال کنم از شما که میشه بگید اولین تجربه تانه که چه قسم روزه گرفتین و به خاطر که گپ بسیار سابقه است یادم من روزه ولی واقعا یادم نیست مگم از این اشتکا یاد دار به خاطر اینا دل مرما خام آمدنی باز یادش میمونه که اولین روزه این بود در برنامه تلویزیون رفته بودم اما من سحری را زیاد خوش داشتم و بابا سحری سحری را خوش داشتم که ما میخستم و اگر من را نمیخستم با صبح گریان میکردم که من چرا نخستادین و ما اگر چشمم باز میشد میدیدم که اینا چیزی میخوره من فکر میکنم اینا یک چیزی میخوره که من خبر ندارم یاد من است یاد من است اوه چقدر تشویش بسیار آدم یک علاقه است که در وقتش باز مادر میخوای نمی چیزا ما خوردیم صبح تو میخوریم گفتم نه اون مو اخبار من بخزانیم و اون اب جان خودن
خب از ما همونطور یک عادت بود برای ما وقتی که اونا به سحری میخیستن ما علاقه داشتیم که بخیزیم به سحری همراه از اونا یک جای بخوریم و مخصوصا وقتی که افطار میشد یادم از بر من میگفتن خیلی تو وقت بخور باز از دسترخوان برو. من گفتم نه من شما یک جای افطار میکنم بسیار بسیار هغه د ماشومتوب مغه د اوس مې مخکې ورځو کې چا سره خبره کوله مې مخکې به چې د اختر کالي یا بنګړي یا د شیان به موږ واخیستل نو ټوله شپه به مې مور نه دا پوښتنه کوله چې اختر به کله وي چې زوی سبا خو سهار شي مې اختر به کله چې څه اختر شي زه د خپل کالي اوس هغه چې سړی غټ شي لږ پریکټیکل لایف ته ولاړ شي ژوند ته ولاړ شي نو دا شیان دومره از مزه اصلی زندگی میفهمه که زندگی یعنی چی نو هغه خوند ولاړ شي نو زه د ماشومان ته ډېر خوشحالیږم چې نامخدا دی راځي روژه ماتي ته خوشحالیږي د خپرونه کې برخه اخلي او د اختر کالي او د شیانو ته خوشحالیږي زما د ایمیل خواته او موږ چې پښتنه دا کړې وه چې روژه ستاسو اولنۍ څنګه وه نو هغې دلته کې موږ ته چا لیکلي دي داود یم نجیبي جانې سلام داود یم د پاکستان د شمشتو کیمپ څخه وایي چې پروګرام ډېر ښه روان دی او زما اولنۍ روژه په 1998 کې نیولې وه جالبه خبره دا وه چې ډېر ساده ژوند و هغه وخت واقعا چې ډېر ساده ژوند اوس خو موږ ډېر رنګین شو که نه نو بیا وایي چې مازدیګر ډېر تږی شوی وم یو خوا بل خوا مې کتل چې څه وکړمه یو لوټکه مې پیدا کړه چې هغه مې په غېږ کې ونیوله یو وخت چې په ځان پوهېدم څکلې مې وې اوبه یعنې یوه لوټه مې وایي چې ته پیدا کړه هغه مې غېږ کې کلکه نیولې وه او وایي چې څو په ځان پوهېدم هغه اوبه مې وایي څښلې وې نو روژه دی ماته شوې وه ښه صحیح ده وایي دا چې وایي هر وخت یادم میاد میگه خنده میگیره جالب صحیح ده او بیا هم آها سلام نجیبه جان میگه کامنت ما رو بخوانین اوناب جان خودتم گفتم خب زبی ملک گفتن سلام نجیبه و اوناب و حتما کامنت ما رو بخوانین از مسعود جان سوال دارم که فیلم های نوشان چی وقت به بازار میآید و به نام های چیست فیلم نو به زودی به بازار میاد به نام هدف سیاه دیویدیوش بعد از ایت ریلیز میشه بخیر شاید در شب‌های ایت ریلیز شود دیویدیو رایت شده آماده است همش دیگه شب‌های بخیر به بازار عرضه میشه ان شاء الله. خب ما هم در این قسمت یک سوال داشتم از شما مسعود جان که دقیقاً در کدام سن و سال بودین که به سینما روی آوردین و علاقه‌مندیتون از کدام سن و سال آغاز شد و امو دریمی که شما مو وقت داشتین آیا به او رسیدین یا نه 100% ما در زندگیم 150 هدف دارم که هر کدامش میرسم با زور یک تک مارک میکنم به اهدافم رسیدیم الحمدلله 50 دانش مانده که 50 دانشم بخیر باید تا 3 سال آینده پوره شود ان شاء الله یعنی دا هغه فیلمونه نه چې په 15 ورځې کې ریکارډ شي په یو هفته کې مارکیټ ته راوځي نه از ما او تو نیست یک فیلم ما 3 سال وقت میگیره نام خدا عالی ډیره زیاته مسجانه چې خبرونه ته راغلي ډیر خوند وکاو ان شاء الله بیا کابل ته راغلي نو بیا به هم راځي خو هغه به د روژې خبرونه نه د عید نه بعد راځم ان شاء الله اختر نه وسه راځي افغانستان نه پریدم ان شاء الله سید څنګه تاسو خو لګ وخوړه دا څورتوي والا ډیره خوندور ډیره ښه صحیح او ماشومان چې دي هغه هم رګې د خپل روژه ماتوي خو دا وخت زمونږ دوه ښایسته نجونې سلسله جانې دي راغلي دي موږ ته ښایسته نعت راوړی غواړم چې هغې دلته راشي دلته سنم بیاین دیگه و تر څو چې هغې بوټونه په پښو کوي سلسله جانه او سنم جانه او دلته راځي نو تاسو به زده یم که تاسو غواړئ چې راشئ زموږ خپرونې ته او نعت یو ښایسته یا قرت موږ ته راوړئ یا په سوال جواب برخو کې چې د ګډون وکړئ نو هغې دپاره lma.maham@lma.tube باندې ایمیل رالیږلی شي اول خو خود معرفی کنین که اردویتان خواهر هستین در کدام سیب درس میخوانین به نام خداوند یکتا سلام خدمت شما و بینندگان تلویزیون لمر سلسله است متعلم صنف هفتم در مکتب لیسه عالی نسوان بگرامی و این هم دوستم است. خب دوستان هستن و اردویتون در یک سیم درس میخونین یعنی خود دوست مکتبت از مکتب در یک جا هستین خود دیگه ما میشنویم بخیر یک نعت مقبول. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمن یا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن إن قلبي قرآن واز بحياتي قرآن لله لله يحكو آمال الله
ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم والرضوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن إن لا قلبي قرآن واز بحياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وسط دير واتاه نهيد قريب يحمل بدلا ليميت للعالم فالإنسان. رحمن يا رحمن پمکنی یا رحمان اسما قوی ما یو دوشو ما پوینا یو سنسنی ناوچین دل قرآن. تشکر. نام خدا کجا میرین توفیتان مانده. خب آفرین. نه و آله برین 3 روزی تا افطار کنین نان بخورین. سیست؟ خب او مسعود جان بخیر اینمی رمضان خودت هم سفر داشتی گفتی که پس میری بخیر امریکا دیگه در رمضان مشکل نمی باشه باز فلایتی امریکا خود دیگه 14 سال شد 18 در کدام شهر میرین شما؟ لس آنجلس. آها اوکی از دبی فکر کنم 16 ساعت نیست؟ من معمولا از ترکیه میرم به خاطر که ترکیه هم اقامت دارم و جمعی باشم یک چند روز باز از جمعی. خب سایسته دا وخت په ټول لیدون که تاسو ګوري نه زغړم چې یو پیغام خپل خاصه یا لنډغو پیغام لیدون که خب پیغام ما همی است که جوانای عزیز، دوستای عزیز، برادرای عزیز فقط برین به طرف روشنگری، به طرف وحدت ملی، تمامیت ارضی، یکی دیگر را بهتر بشناسیم، کوشش کنیم که پای علم بگیریم که علم چیزی است که ما را آباد میسازه، آرام میسازه و سربلند میسازه. تشکر. کورم آباد او ښه سفر درته غواړم په خیر راشئ. تشکر. او اوس هم د مره د مینه وروسته بیا راځو له موږ سره به ډاکټر صاحب هم وي او څه نور ماشومانو هم موږ ته توفیه راوړي. شراغلاس خبرونه لمر ماښام له نجیبې سره او له موږ سره نن بیا ډېر محترم ډاکټر اقبال صاحب ناست دی. شراغلاس مننه خیر اوسئ ستړي مه شئ. د مینې وروسته ډاکټر به نور خو چې نه شو خوړی دا خرما خو به ډېر وخورو نو ما یوه خرما ډاکټر صاحب خرما وخوره هغلته غږ کوي 5 ثانیه وایي د دې نه به تېر شو ما تقریبا خندا راغله. زه خو کیسه کې نیم ډاکټر صاحب ولې انسان خوراک نه کوي چې په تلویزیون کې ښکارېږي څه وشو خوراک خو خلک کوي که نه مال داسې نه چې خرما مو نن خلي. ښه صحیح ده. نن به موږ خبره کوو په چاغواله باندې که نه یعنې هغه خلک چې چاغ دي هغې باندې دا زموږ نن موضوع ده چې هغې باندې د روژې اثر. نو زه به اول غواړم چې اولنۍ پوښتنه ډاکټر صاحب تاسو نه عناب جان وکړي. سمه ده. خب دکتر صاحب من شما رو خوش آمدید میگم و قسمی که نجیبه جان گفتن موضوع امروز ما درباره روزه و چاقی است و سوال اول ما دایی از شما است که تاثیرات مثبت از روزه بالای کسایی که چاق هستن چی است؟ تشکر. سلام به تمام بیننده های تلویزیونی لمر با امید از اینکه دارای صحت سالم باشین. وګورئ روژه ډیره بختور او ښه میاشت ده او هغه کسان چې د هغوی وزنونه د حده زیات دي او هغوی چاغ دي دوی دپاره یو بهترین فرصت دی. وایي تاسو کوشش وکئ چې په روژه کې همیشه کم خواړه وخورئ په نیم نس باندې. دلته مهمه خبره دا ده وایي هغه کسان باید چې غواړي چې هم وزن کم کړي نو وایي هم روژه ماتې وکړئ او هم پیشنمۍ وکړئ. په روژه ماتې کې په یو ځل باندې بې حده زیات خواړه مه خورئ. دا په یو ځل باندې ډېر خواړه چې دي دا بیرته د وزن د زیاتوالي لامل ګرځي.
او هغه کسان چې پیشنامي هم وای نه کوي دوی هم چاغېږي نو وایي تاسو د خپل خواړه په 3 حصو باندې وویشئ روژه ماتي کې ماسخوتن کې او په پیشنامي کې لږ لږ وخورئ دلته اوس راځو د روژې تاثیراتو ته وایي هغه کسان چې په ښه شکل سره روژه ونیسي ورزش ورسره وکړي او همیشه په خوب کې تیره نه کړي دا شرطونه دي ورته نو د روژې په واسطه باندې هغه اضافي واز دی چې د انسان په وجود کې راټول شوي دي هغه ویل کېږي ګورئ چاغ کسان اکثرا که خېټې بار راوتلی وي یا یې د ملا شاوخوا ته واز دی راټول شوي د روژې په واسطه باندې دا انسانانو دا اضافي واز دی ویل کېږي او انسان ښایسته کېږي هغه کسان چې د حده زیات چاق وي که 18 کلنې مې پوخ ښکاري عمر یې ډېر ښکاري وایي دا ډاکټر صاحب تاسو مخکې یوه خبره وکړه چې که په یو ځای خوراک وکړي نو هغې سره هم وزن زیاتېږي بله نو تاسو وایي چې روژه ماتی وکړي نو په هغې کې داسې که لږ بولاني دي وخوړه یا چې دي وخوړه هغې نه وروسته صحیح ډوډۍ باید بیا ماسخوتن وخوري بله ماسخوتن دي وخوري او په دې کې هم کوشش باید ونه شي چې ډېر زیات غوړ وخوري ډېر زیات خواږه وخوري د ډېرو غوړو خوړل کوفته او دا شیان چې یا هغه ډېر خواړه ډېر خلک په کور کې پخوي کې غوړي ډېر اچوي چې غوړي پکې ډېر نه وي غوړي هم باید ډېر نه وي ډېرې غوښې هم باید ونه خوړل شي او ډېر خواږه شربتونه او خواږه هم باید ونه خوړل شي ځکه ځینې خلک ډېر زیات 2 جیکه یا 2.5 جیکه اکثرا ټوله کورنۍ د بوره پکې ډېره زیاته چې دا شربتونه هم د وزن د زیاتوالي لامل ګرځي نو کله چې موږ او تاسو د روژې تاثیراتو ته راشو وایي روژه د انسان عمر زیاتوي د روژې په واسطه باندې د انسان داخلي وجود پرې وینځل کېږي په روژه کې که چېرته په رګونو کې کم منګ او غوړ راټول شوي وي هغه له منځه ځي او د روژې په واسطه باندې وایي هغه کسان چې هغوی چاغ وي د هغوی شکر که چېرته لوړ د شکر سوی راکمیږي نو تاسو ته چې هغه خلک چې کوم چاغ دي او که تاسو هغوی ته مشوره ورکول غواړئ چې باید دوی داسې خوراک وکړي په دې ټایم ټیبل باندې یا دا شیان وخوري او یا دا شیان ونه خوري نو زه یم چې دا ورته ووایاست دا ښه خبره ده وایي تاسو کوشش وکړئ چې په روژه ماتي کې په عادي اوبو باندې روژه ماته کوئ په ډېرو خوږو شربتونو باندې مه ماتوئ او کله چې تاسو روژه ماته کړله یو بولني نه مه خورئ په کور کې که چېرته سوپ هم پخ کړي د هغې نه استفاده وکړئ لاړ شئ خپل لمونځ اودس وکړئ او د روژه ماتي او د ماخوستن ترمنځ باید 1 ساعت فاصله موجوده وي بیا ماخوستن کې خپله ډوډۍ وخورئ او د ډوډۍ څخه وروسته وایي تاسو کوشش وکړئ چې 2 ساعته وروسته د روژه ماتي څخه حد اقل نیم ساعت ورزش او اکسرسایز وکړئ بیا چې تر څو وده کېږئ او عبادت کوئ په کافي اندازه باندې که چای څکئ که اوبه څکئ دا کافي دي پیشنمي کې راپاسېږئ خپل پیشنمی وکئ او په پیشنمي کې کوشش دا مه کوئ چې تاسو په پوره نس باندې یو ډېر زیات غوړ خواړه وخورئ هغه خواړه وخورئ چې تاسو د ورځې په اوږدو کې تږي نه کړي کله چې دا کارونه دوی وکړي د دې سره سره به د دوی وزن هم کم شي او ورزش ورته لازمي او ضروري دی ځکه ځینې کسان دا کوشش کوي چې وایي راځه هسې الله پاک وایي چې په روژه کې خوب هم ثواب دی خو دا په دې معنا نه ده که غواړئ چې تاسو خپل وزن کم کړئ وایي تاسو کوشش وکړئ حد اقل په روژه کې نیم ساعت حتمي ورزش وکړئ د ورزش کولو سره به د دوی وزن هم کم شي او بل وایي اکثرا چاغ خلک چې دي د وینې لوړو یا د غوړو لوړو ته کاندید دي کولسټرول به یې کمیږي ترایګلیسراید به یې کمیږي د وینې یعنی ډېر خلک داسې وو ډېر خلک هغه چې دا ګیله لري چې یعنې موږ په روژه کې په ځای دي چې وزن کم شي وزن هم نور هم زیات وجه یې څه ده ډېر خوري او فزیکي کار یا ورزش نه کوي نو خامخا به زیاتېږي او خوبونه پکې د حده زیات کوي نو که چېرته په روزمره ژوند کې دوی دا کارونه ونه کړي خپل وظیفې ته لاړ شي حد اقل 1 ساعت خوب که ماسپښین کې وکړي پروا نه کوي او په مناسب اندازه خوراک وکړي او ښه کافي ورزش ورسره وکړي وزن به هم کم شي او د ډېرو زیاتو ناروغیو څخه یعنې د لوړ فشار څخه به مخنیوی وشي د شکر د ناروغۍ څخه به مخنیوی وشي د ملا دردونه که لري هغه به ختم شي که د زنګونونو دردونه لري هغه به ختم شي که چېرته د ځیګر غوړو ته دا کاندید بیا به له منځه لاړ شي یا نه به یې پاکه صفا شي که د تریخي کاڼو ته کاندید وي وایي دوی د تریخي په کاڼو باندې هم نه اخته کېږي او چاغ کسان د بده مرغه وایي اکثرا په زیات ډول سرطانونو باندې اخته کېږي نو وایي که چېرته دوی خپل وزن کم کړي روژه یو ښه فرصت دی که دوی د شین چي سره استفاده کوي که نه شین چای خوري نو دا هم تا خبره څومره پورې صحیح ده چې دې سره هم وازګه کمیږي یا وزن کمیږي نو شین چای خو په خپل ځان کې کافین لري مایات دی وایي خو دومره خاص مستقیما تاثیر د وزن په کمیدو کې نه لري ځکه وایي تاسو دومره خواړه واخلئ چې تاسو په مصرف باندې ورسوئ دومره زیات مه خورئ چې هغه څه ذخیره خو چې لا شته دی نور هم پسې اضافه وخورئ د دې په ځای چې دا کمې ذخیرې ستا په وجود کې دي دا ویلې شي نو وایي کم خواړه وخورئ د کم خوړو سره به وزن کم شي مننه ډاکټر صاحب خیر اوسې دمه مننه دمه
چې راغلاست خپرونه لمر ماښام له نجیبې سره او ماشومانو به هم روژه ماته کړي، تاسو به هم روژه ماته کړي او مایک پیش کی است؟ این تشکر. نامت؟ محمد منصور. محمد ناصر. محمد منصور. منصور جان روزه را افطار کردی بخیر؟ بله. خوب بود نمی بانجانسیاره که پخته کرده بود شیر احمد خوشت آمد؟ بله خوش آمد. خب شیر احمد منصور جان بر ما بگو که خودت درس میخونی در کدام صنف هستی؟ من صنف 5 هستم، در 5-4 درس میخونم. خب سعی چی کار میکنی؟ مصرف چی کار میباشی؟ من کاغذ جمع میکنم. کاغذ جمع میکنی؟ خب بعد او باز چقدر پیسه برات میمانم؟ ما او را به خاطر فروختن نمیگیرم، به خاطر سوختاندن اینا چی میکنیم که در خانه میسوزانین؟ خب سعی است. و چند خوار برادر هستین شما؟ یک خوار و 4 برادر هستیم. یک برادرم که در مارکت کار میکنه، ما دوم هستم، تو برادر کار دیگه خورد هستن. خب و منصور جان چی میخوای که درس بخونه باز بخیر؟ چی میخوای که داینده جور شون؟ داینده میخوایم که معلم شم. نام خدا و چی را میخوای که معلم شم؟ معلم خو چی میگه تنخواهش کم میباشه نی؟ خیر خاله مشکل نیست. خب منصور جان آفرین و باید درس نمو رقم ادامه بدی و آفرین نمو رقم کار کنی و زحمت بکشی تا که کمک شوی که فامیلت. صحیح. خب و این هم کالای ایدیت است. صحیح است؟ ایرم که میبری و ای چی میگه اینمی روغن و ارتو برنجاس از طرف برنامه لمر ماخام که خودتان میره. صحیح است؟ تشکر میکنم از برنامه لمر ماخام و خیلی بینن خانشون. تشکر، زنده باشی. و بسیار بچه نموتو خوب هستی و ما میخوایم که نموتو بچه خوب باشی تا آخر. صحیح است؟ خب و آلی هم که تو ما یک نازنین یک بچه ششته که روزه گرفته بود امروز. نامت چی است؟ نصیب الله روزه گرفته بودی و فکر کنیم که خوب گشنم شده بودی. مشکابش نشان بودین؟ هیچ نمانده؟ نه سعی کنی نمیشکابش. خالی کده. هو ایرم خودش خورده و اوه بنجانسیاره. معلوم نمیشه که دی بنجانسیا بود یا نبود. خب گشنه شده بودی امروز یا تشنه؟ مایک بگی؟ تشنه شده بودم. خب تشنه شده بود مگم خودت خونان زیاد خوردی بچه؟ خب کی بعد گفته بود که روزه بگی یا خودت گفتی که روزه میگیرم؟ خودم گفتم روزه میگیرم. خب چند دانه میگیری باز؟ یک روز بعد یک دانه میگیرم. خب بچه میشه که یکم پیش بشینی که یک شارت مقبول مطلق معلوم شد که مردم ببینه که اوهو امروز روزه گرفتی دیگه. و با من توفه بیارم از تولیدات ایشان. چپان دی خانه خلاص الا وی فریدم زبانن ساکه کری که بس کما دا پروگرام خلاصی بیاد تاثیر گورم. دا واخله اینا توفا و یک کسی دیگه مانده که بر ما قرائت مقبول نموتو میخوانه. علمی گفتم موبایل برش بده، مایک برش بده. خب نامتان؟ محب الله جان عزیز درس میخوانی بخیر؟ مکتب میری؟ بله. مکتب که میری بخیر در کدام صنف هستی؟ در صنف 7 میده چشمه. خب قرائت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق
يخرج من بين الصلب والترائب صدق الله العظیم. جزاک الله. نام خدا ډیر ښایسته. زه او اوس هم ستا د ایشان پروډکټ خونه تاته یوه تحفه باید درکړمه که نه او دې دپاره چې څومره هم لیدونکي دا وخت ماشومان که غواړي چې زموږ خپرونې ته راشي نو کولی شي چې راشي او داسې ښایسته قرات یا نعت موږ ته په دې خپرونې کې یا روژه یې نیولي د نصیب الله غوندې نو کولی شي چې ښایسته ډالۍ د ایشان پروډکټ څخه ترلاسه کړي. زه د ونیسه نو نصیب الله ښه دا و زموږ نننۍ خپرونه په لوی الله مو سپارم. سبا به د 6:09 پورې بیا له تاسو سره یم. په لوی الله مو سپارم. تل د افغانستان د الله په امان.